په ډېرو احادیثو کې د مور ذکر هم راغلی دی، د تعظیم ذکر راغلی دی. لکه ما تیره جمعه یو حدیث درته ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات، چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. او په ډېرو احادیثو کې د مور ذکر راغلی دی چې مور سره به ښه سلوک کوي او د مور حق په بچو ډېر زیات دی. بعض روایاتو ته چې ګورو د پلار ذکر ډېر راغلی دی چې د پلار هم په بچي ډېر لوی حق دی. لکه دا ما چې اوس کوم حدیث ولوستو، نبي علیہ السلام فرمایي د الله رضا د پلار په خوشحالۍ کې ده. که پلار دې خوشحاله که الله خوشحاله شو. او سخط الله سخط الرب فی سخط الوالد، او که چرته پلار دې خپه که الله دې خپه که. د الله خوشحالي د پلار خوشحالی کې نښتې ده، او د الله خفګان د پلار خفګان کې دی. که ته وایې د الله خوشحاله وم پلار خوشحاله که خوشحاله به شي، او که ته وایې چې د الله خفه کوم پلار خفه که اوس الله به خفه شي. اوس به دا وایو چې دا پلار تعظیم ډېر پکار دی، او که د مور علما خو لیکي چې د مور حق د پلار په نسبت درې چنده زیات دی. دا غي وجه دا چې یو حدیث کې نبی علیہ السلام نه تاسو شو دا الله رسول من ابر رسول چا سره خیګلو کوم، نبی علیہ السلام یې مور سره. بیا تاسو شو دینه پر ثم من، بیا ورته مور سره. بیا ورته ثم من دینه پس چا سره، بیا ورته مور سره. بیا ورته ثم من دینه پس چا سره، وی ثم بیا پلار سره. دیو جن علماء د دې حدیث ته معلومه کې د مور ذکر نبی علیہ السلام درې ځله وکړ، پلار یو ځل وکړ. معلومه کې چې د مور حق زیات دی. او وجه هم وایي، وجه دا وایي چې د مور باندې د بچي درې سختې د پلار په نسبت زیاتې دي. لکه د ماشوم د مور په ګېډه ګرځي، یو کیلو کاڼې به هم څو په دا جیب کې یو ورځونه ګرځي، او نهه میاشتې دا بچي په ګېډه ګرځي، سونه دون وزندار. دین دا دی چې دا نهه میاشتې مور د دې بچي د خاطره پرهیزونه کوي. دا بعضې خوراک هم نه خوري چې ماشوم ته تکلیف ونه رسي. دا تیز ټوپ هم نه وي، تیز مزل هم نه کوي چې ماشوم خراب نشي. دا په ملاسته کې احتیاط کوي چې ماشوم خراب نشي. نهه میاشتې په ګېډه ګرځول دا یو تکلیف، دا تکلیف په پلار نشته. دویم د ماشوم پیدایش، دا ډېر سخت تکلیف دی، دا ډېر سخت درد دی، او د مور د مرګ خطرې پکې. د دې وجې نه خو نبي علیہ السلام فرمایي که کومه مور د ماشوم په پیدایش کې مړه شوه دا شهیده ده. دا دویم تکلیف دا په مور دی، په پلار نه دی. او بیا دریم تکلیف یې دا دی چې د پیو نه کله پرې کوي، دا ګران کار دی. ولی ماشوم ورته جاړي او مور دو کاله پرله پسې پیس کړي دي او مور ولا پی نه ورکوي، نو هغه د ماشوم جړاو تکلیف په مور تېرېږي، پلار خو ته باري. د هغې نه علاوه نور مور تکلیف برداشت کوي، لکه جامې ولینځه، لمبوی، قلاروی، خوشبویي پې پورې کوه، د خوب نه پرېوځي د شپې، دا تکلیفونه هم د مور وي. خو یاره د هغې مقابله کې دی خو پلار هم تکلیف کوي. پلاری ولا روڑی کنه، گٹی ولا مزدوری ولا کئی، گوڑ ولا کئی، چاری ولا کئی، خدمت ولا کئی. و دا درې اغلی چې دا په مور تیریږي په پلار نه، وی دا مور حق دا د پلار په نسبت زیات شو. خو مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه زمونږ د دې زمانې مخکې دور یو ډېر لوی فقیه تیر شوی دی. د هغه یو کتاب دی نشر المفتي والسائل، یو ډېر ښکلې خبر لیکلې ده. هغه وایي د دواړو حدیثونه یو منځګړې خبره راوباسي. هغه وایي چې تعظیم به د پلار ډېر کوي، تعظیم به د پلار ډېر کوي. ولې؟ ځکه عموما د پلار سره بار په بازار کې زوی یو ګرځي، اجره کې ورسره ناستي، جنازه کې ورسره ناستي، لاره کوڅه کې ورسره ګرځي. نو دې وخت کې که تا د پلار عزت او تعظیم وکړو، نو پلار دې د خلکو په نظر کې دروند شو. او که تا د پلار تعظیم اونکه،
خبره درته وکړه او تا رد جواب ورکړه د خلکو په مخ کې بازار کې دا کار وکړه نشم کولی هر وخت راته ویل نو دا پلار دې سپک کړه ذلیله دې کړه نو تعظیم به د مور په نسبت د پلار زیات کې او خدمت به د پلار په نسبت د مور زیات کې مور محتاج ده خدمت ته او پیسې ته محتاج ده هغې سره خپله پیسې نه او پلار ځان له پیدا کولی شي نو تعظیم احترام قدر د دواړو به کې خو د پلار به د مور په نسبت زیات کې او خدمت هم به د دواړو کې خو د مور به د پلار په نسبت زیات کې اوس پلار چې دی دا په بچو ډېر لوی حق لري اوس د پلار څه ذمهداري ده او د زوی څه ذمهداري ده دواړه درته وایم د پلار دا ذمهداري ده چې د بچي خشته تربیت وکړي دین ورته وښیي کلمه ورته وښیي ځان سره جومات ته بوځي ځان سره بوځي او د نیکانو مجلسونو کې کښېنئ ځان سره بوځي راځه بچیره اودس وکړه جومات ته ځو چې دې لمونځ زده کړي دې خلکو سره ناسته زده کړي او چې څومره ورو ورو لویږي تجارت ورته ښایي چل ورته ښایي زمینداره ورته ښایي سکول ورته ښایي ورو ورو ځان سره ګرځئ او دین ورته ښایي دا د پلار ذمهداري او د زوی څه ذمهداري ده دې ذمهداري ده چې پلار ته په دروند نظر ګوري او که پلار ته دې په سپک نظر وکتل دا ذهن کې واچوه چې دا به زما نه په دنیا کې خامخا وځي پاتې به نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هلته خو به پلاران لګي کېدل او لوڼه به یې جملې ښخولې جاهلیت کې هغوی د زمانې نه مخکې او کله به ظالمان به چې لګي شو او پلار به یې کوي کې بیا غورځاو جملې به یې ښخاو یو پلار ته زوی سره په جګړه شو زوی ورته یې پرېږدم دی نه او د لاسو خپو نه یې کلک وتړو او بویې ته ځنګل ته او یو شال کوبې دی کې دی غورځو او د زړه نه ډېر سخت و که نه د هغې زړه خو د کاڼي و چې یو انسان خپله جمدی لور کوي کې غورځوي او د پاسه پېښور غورځوي د دې نه سخت زړه کم کېدی شي د بنده خو د زوی په نسبت په لور رحم زیاتي چې څنګه یې بوته لاسونه یې ورته تړلي دي او کوي ته یې غورځو نو دې پلار ورته مخ راواړو وی بچې وی دې کوي کې مې مه غورځوه بلکې مې وغورځوه دې کې مې وغورځوه خیر دې ما غورځوی بس مجبوره یم بوډا یم په یو دې کمره دې کې مې غورځوی خاورې را باندې بار کړې د پاسه دې کې مې مه غورځوه بلکې مې وغورځوه وی ولې داسې ورته وکتل ته چل شوی دی په دې کوي کې وی دې کې ما خپل پلار غورځولی دې کې ما خپل پلار غورځولی زما پلار دې کوي کې لاندې پروت دی کم از کم دې کې مې مه غورځوه بس د پړکې رحم راغی د زوی پړکې رحم راغی هدې کې تا پلار غورځولی و قابل خو د دې چې تا پلار غورځولی چې د دې ښه الوړ یې وغورځوم او ښه ټوپونه در باندې به مورتېږي خو زه بس په هغه نیکه مې رحم راغی چې تا ورسره ولې ظلم کړی دی د هغې د وجې مې په تا مې رحم راغی ځه معاف مې کړې دته څه نه وی چې د وکړل پلار سره زما قسم دی در باندې به تېرېږي به درنه خامخا به د نوځي په دنیا کې د نوځي پاتې کېږي نه او زه راته خپله واقع باباجي زمونږ الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه راته په درس کې وی وړه دوره به یې کوله دلته زما نیکه و مولانا شهزاده صاحب ډېر یې پېژني تاسو یې پېژنئ ډېر وړه دوره یې کوله او 50 کاله وړه دوره کړې ده 1 روپۍ تنخواه یې پرې نه راغشتې خالص د الله د رضا خالص د الله د رضا او د هغې عبادت ما لیدې دی نو چې هغه به څنګه عبادت کوو هغه بل چاته پته نه لګي اما ته معلومه ده چې هغه به د الله څونه عبادت کوو چې کله وفات کېدم که نه نو په دې ورځ باندې هغه شپږنیمې سپارې تلاوت کړی د 10 بجو پورې په دې ورځ کې به د قرآن شریف ختم کړو او خپل ذکرونه اذکار کتاب کتل او درسونه ټوله شپه به خدای ته جړل ټوله شپه به الله ته جړل په درس کې راته وی زمونږ کور دې مخکې محله کې و او دې جومات کې امام و او دغه زمونږ کور دغه دې محله کې و نو دلته به دې محلې ته جمانځلی به راته
دلته امامو نو وی زکور نه وروتم یو سړی یاد کړ زموږ ډېر ملګري پیژنې خو دې نوم نه علم وی پلار یې را پرځولیو زوی لګیو او پلار یې را پرځولیو ریت یې ورکولې په سینه ولا ټوپونه وی او ورته وی ازوی ورته وی ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه پیر علما خلکو هم د علما احترام کوم هغه زوی مې ته د مټه وړي مې اخوا مې کړ او یو مضبوطه څپېړه مې ورکړه چې خدای دې بې خوباسه بوډا سپین ږیری پلار دې زر شه زوی مې د پاسه وخوتی لاړ یا پلار یې را پاسې دي ما ته چې مولوي صاحب ولیدل دا رزیله دا کنځرې دې ولیدې بچي پلار ته داسې وایي وی ما ته پلان کې یاد دي شي دقه سي جمعات ته تلم او تا په دقه ځای خپل پلار نو را پرځولې دقه ځای او ما دنه نو خلاص کړی او مولوي صاحب عجیبه خبره کوله وی دغه سړي په دقه ځای خپل پلار را پرځولې یو لیش مخکې وروسته نو اقل ځای او هغه ورته څه وی وی یاد دي پلان کې تا ورته نه وی چې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی نه وی یې ورته اشاره ښکته کړه خو چې تا دلته پلار را پرځولې ته نن په اقه ځای زوی را پرځولې پوټې لیش په رقم نو تا هم وله په سینه ټوپونه والیو هغه هم دله په سینه ټوپونه ووایل تا هم ورته وی ډېر غټ دلی پلار مې خو ډېر غټ دلی هغه هم درته وی چې پلار مې خو ډېر غټ دلی پاتې نه ده یاد ساته اے د دې زمانې نوجوان نسله که د خدای رضا غواړئ نو پلار خوشحاله وساتئ که خدای خفه کول غواړئ نو پلار خفه کړئ اے نوجوان نسله یاد ساته که پلار مو خفه کړ بدل آخرت کې پیسې کې دنیا کې دنه خامخالي داسې به دنه پیدا کی چې پلار سره دې څه کړي دي حق به د سره او دام ذهن کې واچو زموږ علماء لیکلي دي چې که یو انسان وي چې زما روزي دې فراخه شي دې د مور او پلار قدر کوي او که یو انسان وي چې زما روزي دې تنګه شي نو مور پلار دې پرېږدي چې کم سړی د مور او پلار نه نافرمان پاتې دی اوو پشتو پورې به روزي مخکې دې به ورپسې وي اوو پیړو پورې د پلار خو ډېر لوی حق دی ته داسې لوی دنیا ته راغلی څه تا له دې پلار ډېرې خوارۍ کړي دي دې پلار ګوډونه او چارې کړي دي او تا یې راوړې ده دې پلار سار تللی دی او دوکاندارۍ له ماښام ماسخوتن راغلی دی او تا یې راوړې ده دې پلار منډې والي دي او تا یې راوړې ده د ارامه ګټلې ده ځان له خیرات خوار کړی دی او تا یې را پیدا کړې ده تا ته ماشوم وي او په غېږ کې به یې ګرځولې او چکرې به یې دله درکولې او خوله به یې دله ښکلوله او نن ته لګې په دې پلار حملې کې دا د انصاف تقاضا ده مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لوی بزرګ مو شاعر مو د خپلې زمانې او ډېر عالم مو ګورې لوی عالم یو ځای کې پلار ناستو زوی ورسره ناستو نو یو کارغه راسې په دیوال کېناسته نو دې بوډا بابا له دې زوی نه تپوس کوي بچې دا څه دي زوی ورته وایي کارغه دی وایي بچې دا څه دي وایي کارغه دی لکه غوسه شو دویم ځل دې ولې تپوس وکړو وایي بچې دا څه دي وایي کارغه دی که نه لکه نور هم غوسه شو درې ځله مې درته او ته غلی دی بچې دا څه دي وایي په سترګو ړوند دی شل ځله مې درته وایي کارغه دی که نه پلار ورته وایي بچې ستا نه مخکې ما لیدی خو چې دا کارغه مې ولیده نو ما ته د یو ماشوموالي ستا خبر نه یاده شو دقه ځای زه ناست وم او ته مې په دا غېږ کې وې او یو کارغه په دې دیوال کېناست نو تا ما ته وایي بابا څه دي ما وی کارغه دی تا بیا وی بابا څه دي ما وی کارغه دی تا بیا وی بابا څه دي ما وی کارغه دی نو تا به تپوس کو ما به دله شونډې ښکلولې او
او چې څومره دې ډېر تپوسونه کول نو زه پې خوشحالېدم چې ما سره خپل بچي خبرې وکړي او نن که مې څلورم ځل نه زیات تپوس کوم کوتک ته دې ګوتې کولې دربولم دی دا مثال اے نوجوانه نسله ته دقسې لوی دنیا ته نه راغلې تا سره چا ډېرې خوارۍ کړې دي پلار د سره ډېره خواري کړې ده پلار ستا دپاره ډېر محنت کړی دی که هوښیار یې نو د پلار قدر به کې عزت پکې چې هوښیار یې د پلار لاسونه به ښکلی چې هوښیار یې نو پلار به په اوږه ګرځی او چې هوښیار یې نو چې هله ته کټ ته وخېږي چې پلار د چاپیو کې او د خرار شروع کې دې وده شي او که هوښیار یې نو که پلار دې محتاج و نو نوړی به رالې په خوله کې به ورته اچي او که هوښیار یې نو پلار ونیسه د مټه او جومات ته یې بوځه او که هوښیار یې نو چې پلار یو څپېړه درکړي نو دا بل ورته ونیسه بابا دا بله مو واخه ډېر خوند و پکې چې دې ووالم ډېر خوند یې وکړه چې بله ووهي بابا ډېر خوند یې راکړه ما له خدای ګوره ستا په دې څپېړه جنت راکوي یو څپېړه بله وواچي یو جنت راله خدای بله راکړي که ته هوښیار او که ته قمه کړې نو چې هغه ته هسې معمولي غوندې وګوري نو چې ته وه ځمکې له رابروه ولې د خدای دښمني په سره دې کوي حضرت ابراهیم علیه السلام چې سترګې وغړولې نو مور او پلار یې دواړه کافران چې سترګې وغړولې نو مور او پلار یې کافران نو لومبی نصیحت خپل پلار ته کوي اذ قال لابیه آزر آزر دی د پلار نومو هغه ته څه وایي بابا دا د کوم څیز عبادت کې دا هغه څیز عبادت کې چې فایده نه درکوي او ګورې تاوان درکوي اف لکما وما تعبدون مور او پلار دواړو ته وایي تاسو له ډېر لوی افسوس دی